السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته راغلاست وایم د انلاین ټي چینل څخه نوې ویډیو ګورئ دوستانو. نن په دې ویډیو کې زه داسې طریقه درته ښیم دوستانو چې تاسې وکولی شئ د فیسبوک سټوري څخه ویډیو او تصویرونه څنګه ډاونلوډ کړئ دوستانو. نو راځئ دا طریقه درته ښیم. زه یې اوس تاسې ته ښیم چې څنګه سټوري ډاونلوډ کړو دوستانو او سټوري چیرې ده دوستانو. نو تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې ګنټۍ نښان او په آل باندې کلیک وکوئ دوستانو. راځم زه فیسبوک خلاصوم. کله چې مې فیسبوک خلاص کړ دوستانو، دغه د فیسبوک سټوري دی. دغه په اول سر کې تاسې لیدلی شئ دوستانو دا ټول سټوري دي، خلک عکسونه او تصویرونه ویډیوګانې دا رقم پر درول دوستانو. نو دا ویډیوګانې څنګه ډاونلوډ کړو، د هغه څخه وروسته دوستانو تاسې به اول راسئ خپل پلی سټور ته. کله چې مې پلی سټور کې دلته راغلاست دوستانو، دلته به تاسې په سټوري سیور باندې کلیک وکړئ. سټوري سیور سرچ کړئ دوستانو. تاسې به دغه یو تاسې په خپل لیدلی شئ دوستانو، دغه اپلیکیشن د سټوري سیور پر فیسبوک، دغه به ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ څخه وروسته به انسټال شي. خپله ډایرکټ د انسټال څخه وروسته دوستانو په اوپن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په اوپن باندې کلیک وکړ دوستانو، الویز الاو باندې به کلیک وکړئ. دغه څخه وروسته لوګین ویت فیسبوک، په کوم فیسبوک کې ستاسې هغه سټوري خوښه شوې یا ویډیو، هغه تصویر، هغه به په دې ځای کې دلته به خپله آی ډي خلاصه کړئ دوستانو. کله چې مې دلته په آی ډي باندې کلیک وکړ دوستانو، دلته به په اول سر کې خپل نمبر ورکړئ. کله چې مې خپل نمبر ورکړو، زه د خپل نمبر ورکوم، تاسې ورته ګورئ دوستانو. چې ما خپل نمبر ورکړ، په دې ځای کې خپل کود ورکوم، تاسې ورته وګورئ دوستانو. خپل کود مې د آی ډي ورکړ، په ننوتل باندې کلیک کوم دوستانو. تاسې به په لوګین باندې کلیک وکړئ په انګلیسي و دوستانو. نو ستاسې آی ډي به دلته خلاص شي. تاسې په خپل لیدلی شئ دوستانو. ګوره دلته هغه د فیسبوک کوم سټوریز دي هغه ټول دلته راوښتي دي. ګورئ دوستانو، هر یوه لیدلی شئ، په هره سټوري چې تاسې خوښوي په هغه باندې کلیک وکړئ. دغه ډاونلوډ ایمیج دوستانو په دا ځینې ایسته کړئ دوستانو. دا ویډیو ده ګورئ دوستانو، دلته پلی کړئ. کله چې پلی کړو دوستانو، دغه د ډاونلوډ نښان په دې سر کې لیکلی ده، په دې باندې کلیک وکړئ. ډاونلوډینګ ایمیج ګورئ دوستانو، که ویډیو غواړئ ویډیو ډاونلوډ کړئ، که ایمیج غواړئ ایمیج ډاونلوډولی شئ. نو تصویر او ویډیو په دې طریقه تاسې د سټوري ډاونلوډ کولی شئ ډېر په اسانه طریقه سره دوستانو. نو که چیرې تاسې دا ویډیو خوښ شوی ملګرو، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او دا ویډیو لایک کړئ. که چیرې بیا هم کومه پوښتنه مو درلوده دوستانو، کولی شئ دې ویډیو ته یې کمنټ کې ولیکئ، زه تاسې ته جواب درکوم. تر بیا پورې د الله په امان.